عقیدہ نمبر 15 له معنی الربوبیت ولا مربوب معنا په معنا د صفت تو الله تعالی د پورا صفت ربوبیت هغه وخت هم چې کله یو مربوب هنه یعنی الله تعالی هغه وخت هم رب چې کله الله تعالی د هیڅ تربیت نک یو شای پیدو کول نه بعد بیا د یخ تربیت شری شه خو چې شای پیدو نه دی په هغه نه مخته الله تعالی رب دی الله تعالی د دغه ربوبیت صفت سره متصف دی ومان الخالق ولا مخلوق الله تعالی د یو شی په پیدو کول نه مخکې خالق دی یو دی د صفت سره متصف کېدل او بل د صفت ظهور کېدل الله تعالی د همیشه نه د صفت سره متصف دی که یو شی پیدا کړی وي او که نه پیدا کړی خو د صفت ظهور ولته شي چې کله الله تعالی یو کاس پیدا کو یو شی ته وجود ورکو عقیده نمبر 16 وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم دغه مطلب او مفهوم په ذهن کې شنوي الله تعالی یو کس پیدا کو بیا په ان بعد الله تعالی یو کس ته مرګ ورکو بیا چې کله د قیامت پر باندې دوباره بیا چګوي وس د قیامت رز نه درغلی خو بیا هم الله تعالی ته محیی وي چې دا خالق ژوندای کوي بیا الله تعالی ته پورا میش د صفت ثابتوي چې الله تعالی محیی دی د غاسه چې الله تعالی یو کاس پیدا کړی نوی په هغه نمخ که همیش الله تعالی ته خالق ویل شي نو یو کاس ته دوباره ژوند ورکول نه مخکې چې کله میش الله تعالی ته محیی ویل شي داسې د یو کاس په پیدا کول نه مخکې همیش الله تعالی ته خالق ویل شي یو دی د صفت سره متصف کېدل او یو د صفت ظهور کېدل د صفت سره الله تعالی همیشه نه متصف دی کدا څوک پیدا کړی وي یا نه پیدا کړی خو د صفت ظهور ولته شي چې کله الله تعالی یو کس پیدا کو کسي دوا الفاظ دي دغه تفصیل بیانول دا ډېر زیات ضروری دی یو دی خلق او یو دی ایجاد ډیر زیات خلق داستی چې هغه دا خبره کو د کم عقلی دی واجنه د کم سوچ دی واجنه چې دا پلونکای شعر د شاعر تخلیق دی دا پلونکای کور د انسان تخلیق دی د کپنی تخلیق دی یا دا کیم فن دی د صاحب فن تخلیق دی حالانکه دا خبره کړل بالکل غلطه ده نو یو دی خلق او یو دی ایجاد د عدم نه د وجود طرف ته یو شی وړل دا ته خلق او بیا الله تعالی چې و انسان ته عقل ورکړی دی الله تعالی و انسان ته اسباب ورکو د عقل او د اسباب په ذریعہ سره که انسان یو شی ته نوای شکل نوای وجود ورکو بیا دا ته ایجاد نو خلق تعلق د الله تعالی سره دی او د ایجاد تعلق د انسانونو سره دی یا د کپنې سره دی اتش سره کته جوړ کې خو د خلق صفت نسبت د الله تعالی نه بغیر بل چا تکړل دا بالکل کما عقلی دو بوقفتو بادو دغه مثال داسې دی لکه دا د په لوس کې غړی دو دا غړی د یسپن نه جوړه شوی دو او هر څوک دا وایي چې دا یسپنه د الله تعالی پیدا کړی دو دغه خالق د الله تعالی دی او هر انسان دا وایي چې دا موجوده غړی ته شکل چې چا ور کړی دی دا انسان ور کړی دی انسان دغه موجود دی یا کپنی دغه موجوده دو نو په دا کې دا خبره چې کچیرته د مطلقاً یسپنه خبره روشي بیا میشتو دا وایي چې دا یسپنه الله تعالی پیدا کړی دو خو کچیرته دغه غړی موجوده شکل دغه خبره روشي بیا میش دا وی چې د انسان دغه ایجاد کړی دی او بل خبره ده چې دا غړی دو دا ته میش دا نشي ویل چې دا انسان دغه تخلیق کړی دی انسان دغه خالق دی
بلکې د دغه ګاډۍ خالق الله تعالی دی او موجد د دغه ګاډۍ انسان دی. نو په دا خبره باندې ځون پوهیږي چې یو دی خلق او یو دی ایجاد. د خلق تعلق دا د الله تعالی سره دی او د ایجاد تعلق دا د انسانونو سره دی. الله تعالی دا د صحیح عقیده سمجھ نصیب